السلام علیکم، جوړ په خیر. له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمو او وروستیو خبرونو ته په خیر راغلاست. په کندهار ښار کې د باران د زیات ورېدو له امله په ګڼو سیمو کې اوبه پر سړکانو او لارو راوښتي دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم کندهار ژوندون ته د ښاروالۍ له لورې په راستول سوې اعلامیه کې راغلي چې د دغه ارګان د تنظیف د برخې ټول کارکوونکي د ښار په بېلابېلو سیمو کې د بندو لارو او سړکونو د خلاصولو په چارو اخته دي، خو پر دې سربیره د ښار په بېلابېلو سیمو کې د اوبو د راوتلو او لارو د بندېدو خبر ورکول سوی دی. افغان حکومت وایي په کابل کې د ټولو ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت تامینوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي حکومت له لوري نومول سوی دایمي استازی سهیل شاهین وایي هر هغه هیواد چې غواړي په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت له سره پیل کړي دوی یې د امنیت تامین ته ژمن دي. د شاهین په خبره امنیتي ځواکونه د ډیپلوماټیکو ماموریتونو ساتلو ته ژمن دي او افغانستان غواړي د سیمې او نړۍ هیوادونه په ډاډه زړه په افغانستان کې ډیپلوماټیک ماموریتونه ولري او له افغانانو سره مرستې وکړي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوی له سیمې او نړۍ سره د دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل هڅو ته ادامه ورکوي. روسي سوداګرو د افغانستان پر تیلو او غازو د پانګونې ژمنه کړې ده. د راپورونو له مخې د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د روسیې او افغان سوداګرو له ګډ پلاوي سره کتلي دي. په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر فرصتونو او په دې برخه کې پر اسانتیاوو خبرې شوي دي. د اسلامي امارت مرکزي ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې لیدنه کې روسي پانګوالو په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دي. د په خبره دوی دې ته خوشبیني ښولې چې په افغانستان کې د تیلو او غازو پر استخراج پانګونه وکړي. افغانستان د تیلو او غازو پرېمانه منابع لري، خو د اوږدو جګړو له امله د دغه سرچینو استخراج ته زمینه نه ده برابره سوې او نوی حکومت په دې برخو کې د پانګونې د جذب په لټه کې دی. او وروستی خبر مو دا دی چې د امریکا د کانګریس ځینې غړي وایي باید ټرمپ ته د بیا ځلې کاندیدېدو اجازه ورنه کړل سي. د امریکا د کانګریس یو شمېر غړي وایي چې ټرمپ د خپلې واکمنۍ پر مهال په امریکا کې تعصباتو او ناندریو ته لمن وهلې او همداراز پر کیپیټل هال د هغه عملې تر شا و چې امریکا یې ټولې نړۍ ته وشرموله. سناتوران وایي د ټرمپ پلویانو د ټولو سناتورانو ژوند او د امریکا تاریخ ته خطر جوړ کړ او ټرمپ یې د مخنیوي لپاره هیڅ هڅه نه کوله، بلکې په بیضوي دفتر کې یې د ټلویزیون پر شیشه د کانګریس ودانۍ کې روانې شخړې او رنګکارۍ کتلې. سناتوران وایي ټول باید دا پریکړه وکړي چې له مخې یې ټرمپ په ټاکنو کې د بیا ځلې کاندیدېدو وړتیا ونه لري او د سپینې ماڼۍ په شاوخوا کې د ګرځېدو اجازه ونه لري. له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت لنډ او وروستي خبرونه مو همدومره وه. ښه وختونه.